زه د خپلو ټولو افغانانو ته تسلیت وایم او زه واقعا نن نه پوهېږم. ملګرو داسې ویلی کېږي چې نجیب حافظ اخر کار په دې مجبوره شوه او کومه معافي چې ده هغه یې وغوښته. د دې حقیقت چې دی هغه څرنګه دی لکه تاسو به خیال وي دا بله ورځ نه نجیب حافظ یو ویډیو کړی وه او دغه د پاکستان تحریک انصاف کم کارکنان چې دی ډېر زیات پرې غوسه شوي وو او ټولو زیات چې کوم دی د غوسې کم اظهار یې کړی چې آیا نجیب حافظ له داسې نه کول پکار حالانکې اوس پکار ونه و هغه د هغه خپل ذاتي سوچ دی او بله دا خبره لږ زار یم چې ولې نجیب حافظ داسې خبره وکړه. که تاسو خیال وي که نه د نن نه یو څو کاله مخکې که تاسو سوچ وکئ نجیب حافظ به خامخا داسې د پښتنو په خبرو کې هغه موجود به وی یعنې هغه خلکو به یادولی چې نجیب حافظ ښکته بره ډرامې به جوړولې یو څه بل څه خو دا یو کال یې کېږي چې مکمل طور باندې هغه غیبه شوي وه نو لکه د خلکو نه هغه یېره شوې وه نو داسې څه خبرې هغه شروع کړې چې د هغې وجې نه ځان د توجه کم مرکز چې دی هغه جوړوي او وایي چې آیا ما دا خلک یادوي نو د دغې نو چې خلک په کم الفاظو سره یادوي نو هغه هم ډېر زیات شرمناک افسوسناک دی ځکه خلک ورته هغه حد له کنځل کوي که نه چې هغه سړی ویلی هم نشي ځکه د پاکستان تحریک انصاف کم کسان چې دي هغه ټول ورته غوسه دي او کم کنځل او یو څه بل څه هغه ورته وایي. نو دا یو ویډیو په سوشل میډیا چلیده خلکو چې معافي وغوښتل د تاسو ته چې دا پخوانی ویډیو ده په دې کې هغه څه حقیقت نشته. نو دغه ویډیو به تاسو سره شریک کړم انشاءالله بل ویډیو کې ملایږو. الله حافظ.